عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې هغه ته د یو غیر دینه سړی سفارش وشو چې د ځان سره منشي ولګوا او د ډېر چې د مقابله لګوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې بیا خو به زه د قرآن کریم د دې اصولو مخالف شم. دې چې زه په ده ولګوم غټ منصب باندې ولګوم د نه رازداره مې جوړ کړو نو زه خو د قرآن کریم د دې اصولو مخالف شم. نو اوله خبره قرآن کریم دا وکړه زمونږ د مضبوطوالي او زمونږ د اسلامي حکومتونو د حفاظت او مضبوطوالي لپاره چې کافر سره مرګرتیا او دوستي مه کوئ د زړه. او بیا دوه خبرې نورې هغه د کولو دي د هغوی حکم راغلی دی. وی صبر کوئ او فرزګاري اختیار کړئ. نو تاسو که چېرې صبر شروع